ډاکټر ثروت د پاکستان ټلویزیون نه به تاسو ډېره لیدلې وي چې په جانان ډرامه کې دا علمزی مجاهد ته وایي چې ښه دلسوز صاحب تا ته به دلسوز یم. السلام علیکم جناب. وایه که نه واه 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 قاضي صاحب تاسو درمنو سلامونه مې واخلئ. موږ ډېرې قصې کړي دي او نن ډرامه کوو. ډرامه د پښتونخوا ریډیو نه د ډېر محترم قاضي صاحب په مشرۍ کې یو ډرامه روانه ده. اسلام ګل صاحب په دې کې خپل خدمات د ماسک سره ادا کوي. ډېره محترمه ډاکټر ثروت زموږ تکړه د ډرامې ډېر لوی نوم، اسما د ډرامې کتې پتې نوم، او قاضي خامد صاحب خو پېژندلی نوم دی، او صدر صاحب په دې کې هم جلوګر کېږي د جبار په شکل کې. دغه پوره عمل درته ښیمه. موږ سره اوسئ چې ډرامه څه وي، دا زموږ په ژوند کې کم ارزښت او اهمیت لري. د ډرامې د لارې موږ اویرنس یا په ټولنه کې خوږوالی څنګه پاشلی شو. ما سره اوسئ. ته خو پکې لا بهر اوسي، زه خو دلته په کور کې په سور اور کې ولاړه یم. ښه نو د وبا ختمېدو نه وروستو به جوماتونه بیا آبادېږي؟ انشاءالله ډېر زر به جوماتونه بیا آبادېږي، خو مونږ له د څو ورځو دپاره په حکومتي احکاماتو عمل پکار دی. نو ستا څه خیال دی چې زه په خپل وړوکي دوکان کې هم حفاظتي ګامونه پورته کړم؟ بالکل د حکومتي چارواکو په خبره پوره عمل وکړه. نو دې سره به څه وشي؟ قدرمنو دا شیبې موږ د پښتونخوا ریډیو په ډراما سټوډیو کې وو. ډاکټر ثروت د پاکستان ټلویزیون نه به تاسو ډېره لیدلې وي چې په جانان ډرامه کې دا علمزی مجاهد ته وایي چې ښه دلسوز صاحب تا ته به دلسوز یم. السلام علیکم جناب. ستړي مه په خیر راغله. ډېر خوشحاله یم او دا مې یو خوب و یو ارمان و چې تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ووینم. ډېر واړه ستاسو ډرامې به مې کتې. اوس دا دی موږ هم شونډه شنه شوه. قاضي صاحب هم شاته ناست دی. نو دا راته ووایي چې تاسو یو اوږده موده راسې د ډرامې د لارې خپل مینانو په زړونو باندې راج کړی دی. ډرامه د ټولنې د اصلاح دپاره څومره لازمي کردار لوبولی شي؟ ډېره مننه چې تاسو دلته زه راغوښتم او دلته یو ځای ناسته وکړه او خامد صاحب زموږ استادانو کې دی. د هغې په وړاندې زه جدي جواب ورکول وړه خوله ګڼم خپله که څنګه خامد صاحب. خو زه دا ویم چې کومه خبره یا کوم ایجوکیشن مونږ د خپلو مینوالو له د ډرامې په ذریعه ورکو نو هغه په انټرټینمنټ کې راشي. یو وایي که نه چې بای فورس تاسو چاته دا کار داسې وکړه او یو داسې چې هغه تاسو ډرامټایز کړئ نو خلک یې واوري، د هغې سره د خلکو انټرسټ را پیدا شي. نو هغه یو انټرسټ هغه لکه انټرټینمنټ کې د هغې هغه مونږ خپل میسیج هم هغې ته ورسوو، خپله خبره هم پرې ومنو او هغې واومري او هغې پرې عمل هم بیا کوي. ډېره زیاته مننه کومه. ډېر په ښکلي ډول باندې تاسو دغه خبره واضحه کړه او هغه شخصیت د چا نه چې موږ هم دا د ډرامې زده کړې. دلروبه دا شپه ده ماښام دی. قاضي خامد صاحب. قاضي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. یاره قاضي صاحب په ډرامه کې را سره خبرې وکړئ. تاسو ښه قاضي صاحب ټیک ټاک خوشحاله؟ وایه که نه واه 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 قاضي صاحب تاسو هم په ډرامه کې ډېر لوی کار کړی دی. رښتیا خبره خو دا ده ثروت دا که موږ اوس تاسو ټول نیغ په نیغه شاګردانو کې راځو. دا راته ووایئ چې د دې ټولنې د څڼې سترګې دپاره بیا په انساني ژوند کې د ښکلا پاشلو دپاره ډرامه څومره مهمه ده؟ ډرامه د انساني ژوند لپاره ډېره لازمي په دې ده چې که ډایرکټ ته چاته نصیحت وکړي چې داسې مه کوه نو اپې بد ګڼي، خو که نه د ډرامې په شکل کې هغه ته دا مخکې کړي چې د ښه کار انجام دا دی، د بد کار انجام دا دی، نو هغه زیات اثر کوي. دا شروع شوې د مصر نه ده، بیا یونان ته لاړه، بیا انډیا ته لاړه، بیا پاکستان ته لاړه. نو دا مخکې سټیج و، نو سټیج او بیا ریډیو، بیا ټلویزیون او بیا فلم. نو بهرحال دا څیزونه په عوامو باندې ډېر ښه اثر کوي، خو د دې نیګیټیو اثر هم غورځېږي. که چېرې دغه ډرامه په ښه شکل کې نه لیکل شوی، د هغې انجام ټیک نه، نو دا د چې د هغه اثر نیګیټیو شي. نو ښه کار دا دی چې لیکونکی دی د عوامو د اصلاح دپاره داسې داسې ډرامې لیکي چې زموږ اصلاح کېږي او زموږ د بیمارو، زموږ د تکلیفونو، زموږ د جګړو، زموږ د اسانه شخړې چې کوم دي په عوامو د دې د حل لارې. قاضي صاحب په لنډو ټکو کې راته ووایئ یو ډرامه ده د ترکي ارتغرل په نوم د که څه باندې چلېږي، زموږ دا ټول خلک په هغې بوخت دي. داسې امکان نه لري چې موږ خپله ډرامه، خپل کلتور، خپل تاریخ مخې ته راولو، خپل روایت خلکو ته وښیو؟
اصل کې ار یو نوې شی چې کوم دی نوې هغه انسان ته څه حیرانتیا ورکوي چونکه دا ډرامه د ترکو دا او نوې دا او دا کې ډریسز او دا غي کاستیوم چې کوم دی هغه دا سدي چې هغه اوسنی نه دی کاستیوم دا مخکینه ډرامه ده نو په هغه له اثر یو چینج دی نو دا چینج خلک خوخی زمونږ ډرامې یو قسم شوي د کې طلاق او د کې واده یعنی موضوعات زمونږ یو دي دغه موضوعات زمونږ د هر فلم د هر ډرامې یو شو نو یو شو نو هغه لپاره چینج پکاري خوشاله راته اوسې ډیره زیاته مننه کوم اخري دوه ملګری دي په لنډو ټکو کې اسما هم وس ډرامې کوي ته څنګه اسما خپل ایکسپیرینس را سره شریک کا په لنډو ټکو کې نن قاضي صاحب د ثروت محترمه او اسلام ګل صاحب را سره هم د ډرامه کوي دا کم ایکسپیرینس دی کم خاطري راوړي تاسو له ډرامه چې کوم د دې اهمیت نه خو انکار کول چې کوم د خو ممکن نه دی ونه څوک د دې نه انکار کول ضرورت کول شي خو زه دا وایم چې ډرامه یو موثر زمونږ د ثقافت چې کوم دی یو حصہ ده او که څه پیغام یا د معاشري څه پرمختګ کولی نو هغه صرف د ډرامې په وجه باندې ممکن دی صحیح ډیره زیاته مننه کوم یو ځوان چې په عام ژوند کې ډیر خوږ دی خو په ډرامه کې وای چپ شخزي غني دا خله به ماته کوم هغه زمونږ خیست رحمان صاحب د خیست رحمان صاحب خپل ایکسپیرینس را سره شریک کا ډرامه دا ته هم او به قاضي صاحب غوندي استادان تاسو یو موقع ملاو د چې زده کړم منګو کو سبب ویل غواړي دغه خو ظاهره خبره ده چې ډیر لوی نمونه دی وغي سره ناستم زموږ لپاره د فخر خبره ده ژوند یو ډرامه ده نو ظاهره خبره ده چې ډرامه په مونږ خلک ټول ژوند لکه خدای پاک چې دا پوره نظام روان کړی دی دا پوره ژوند د هر سړی وی چې د دنیا یو سټیج دی او هر سړی راځي خپل ډرامه پې کوي وزي ډیره زیاته مننه کوم کیپټن اف د شپ اسلام ګل صاحب را سره ولاړ دی اسلام ګل صاحب تاسو خو صحافت کې مونږ لیدلې خو نن په دې ډرامه کې څه کوي که دا هم څنګه جرنالیزم انهاري ورته ویل شي د ډرامې ته افسر جان مختصر به دا وایم چې د زما په خیال باندې ټول مشکل کار چې دی هغه ډرامه لیکل او هغه پرفارم کول دا دلته کې چې کوم تاسو یې د نورمال ګری دي زه یقینو که سوچ نشم کولی چې دا دوی څنګه پرفارم کوي په یو ټیم کې د خندا راوستل په یو ټیم کې خفګان خلکو ته خودل دا ډیر لوی کمال دی دا ډیر لوی مشکل کار دی په ژوند کې ټول نه لوی او مشکل کار چې دی هغه ډرامه پرفارم کول او لیکل دي نو زما په خیال باندې خلکو ته په اسانه باندې بیا په نصیب کې ځکه چې خلک پکې په خپل باندې ځان ګوري نو صرف دونه وایم زه په نه پوهیږم ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو دا زمونږ هغه مدعا ده چې مونږ ویو چې ټولنې په څه طریقې سره اصلاح کېدای شي هغه که صحافت دی هغه که ثقافت دی هغه که ډرامه ده هغه که سندره ده هغه که شعر دی د ټولنې د اصلاح دغه لړۍ به هم دغسې دوام لري ښاد آباد او بریالي اوسئ او اختیارمنه جوړولی شي کومه چې په کور کې او د ټولنې